د افغان کرکټ فور څارونکو ستړي مشه وخت مو په خیر. د نن ورځې د سپورټ له نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز سیریز لپاره د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب کوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 2006 کال فبروري میاشت کې د 3 شل اوریزو لوبو لپاره د نیوزیلند کوربتوب په اماراتو کې کوي. د زیمبابوې پر وړاندې د یوې ټیسټ او 3 شل اوریزو سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړونه اعلان شول. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د زیمبابوې پر وړاندې د یو ورځنۍ ټیسټ لوبې او 3 شل اوریزو سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړونه اعلان کړل چې د اکتوبر له 20 څخه د نومبر تر 2 نیټې پورې به د حرارې په سپورتس کلب لوبغاړي کې ترسره شي. ابراهیم زادران د یو ورځنیو لوبو د توپ وهونکو په تازه اعلان شوي درجه بندۍ کې دوهمه لیګه خپله کړه. ابراهیم زادران د بنگلادیش پر وړاندې سیریز کې په زړه پورې توپ وهنې سره د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې ډیر غټ نومونه شاته پرېښودل او دوهم مقام یې خپل کړ. د یو ورځنیو سیالیو تازه درجه بندۍ کې راشد خان او عظمت الله عمرزي لومړي مقامونو ته پورته شوي دي. د یو ورځنیو سیالیو تازه درجه بندۍ کې راشد خان او عظمت الله عمرزي لومړي مقامونو ته پورته شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د یو ورځنیو سیالیو د توپ اچوونکو او ټولچارو لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان شوي. د نوې درجه بندۍ له مخې راشد خان د توپ اچوونکو او عظمت الله عمرزي د ټولچارو لوبغاړو په قطار کې لومړي مقامونو کې راغلي دي. او وروستی خبر د هند لوبډلې څخه لرو. هند لوبډله د سپین بال لوبو سیریز لپاره د استرالیا پر لوري وخوځېده. هند به د کوربه استرالیا پر وړاندې په دغه سفر کې 3 ورځنۍ او 15 شل اوریزې لوبې ترسره کړي، کومې چې به د روانې اکتوبر میاشتې په 19 نیټه پیل شي.